بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په تیر لیکچرونو کې مونږ د لوپ، وای لوپ او ډو وای لوپ په هکله زده کړه وکړه. دوستانو، لوپ څخه مونږ هغه وخت ګټه پورته کوو کله چې مونږ وغواړو زمونږ د کور یوه برخه په تکراري ډول اکزیکیوټ کړو یا یې رن کړو تر څو زمونږ د اضافهګي کوډ له لیکلو څخه جلوګیري وشي یا مونږ راوګرځو. دوستانو، کله چې مونږ لوپ غوښتل چې وکاروو، زمونږ په ذهن کې دوه اساسي ټکي راګرځېدل. یو دغه چې لوپ ته مونږ یو شرط ټاکلی شو، دوهم مونږ یو ورته عادت هم ټاکلی شو. یعنې لوپ ته مونږ ویلی شو چې تر څو پورې تا هغه شرط پوره کړی نه وي، یعنې تر څو پورې کنډیشن چې د ټرو وي تر هغې پورې ستا په باډي کې چې کوم کوډ د هغه اکزیکیوټ کوه یا یې رن کوه. او دوهم مونږ لوپ ته دا هم ویلی شو تر څو یو شمیره ورته وښایي چې ته 10 ځلې 20 ځلې یا یو عدد ورته وټاکو چې ته دغه عدد مطابق د کوم کوډ چې ستا په باډي کې پروت هغه اکزیکیوټ کړه رن کا. دوستانو، کله چې د شرط خبره راتله هغه وخت کې مونږ له وایل او ډو وایل لوپ څخه ګټه پورته کوله. دوستانو، کله چې د عدد یا تعداد خبره کیږي په هغه وخت کې مونږ بیا فور لوپ څخه ګټه پورته کوو. یعنې فور لوپ یو داسې لوپ ده چې یو ټاکلي یا فکسډ نمبر چې کوم ده، یو ټاکلي عدد چې ده هغه مطابق هغه کوډ چې کوم ده اکزیکیوټ کوي یا یې رن کوي. یعنې فور لوپ چې ده هغه په باډۍ کې چې کوم کوډ پروت ده هغه په تکراري ډول تر هغې پورې اکزیکیوټ یا رن کوي تر څو پورې چې هغه عدد ته نه وي رسېدلي، یو فکسډ عدد ته نه وي رسېدلي. یعنې چې کله د کوډ اکزیکیوټ کېدو دپاره موږ ته عدد معلوم وي هغه وخت کې مونږ بیا فور لوپ څخه ګټه پورته کوو. دوستانو، که د فور لوپ ساینټکس ته راشو، نو لومړی دلته مونږ فور کی ورډ لیکو. هغې څخه وروسته د سمال بریکټس په منځ کې لومړی برخه انیشیلایزیشن ده او سیمی کالن لیکو. په دویمه برخه کې مونږ کنډیشن لیکو، سیمی کالن لیکو. درېیمې برخه کې مونږ انکریمنټ یا ډیکریمنټ لیکو. هغې څخه وروسته مونږ راځو د فور لوپ باډي ته چې هغه هم د وای لوپ او ډو وای لوپ ته ورته په کرلي بریکټس کې لیکو. او دغه باډي مینس کې مونږ بیا د لوپ چې دپاره چې کوم مونږ غواړو لوپ ته چې وایو چې دغه کوډ ته اکزیکیوټ کړه هغه لیکو، یا کوډ یا سټیټمنټ دلته مونږ لیکو چې د هر سټیټمنټ په پای کې مونږ سیمی کالن څخه ګټه پورته کوو. د ډیمو دپاره ځو ویژوال سټوډیو ته. دوستانو، تاسو دلته لیدلی شئ چې زما STR په نوم یوه ایرې چې ده چې ډیټا ټایپ سټرینګ ده هغه ما اخیستې ده، لیکلې ده، او د سنټکس مطابق زما د هغې سایز چې ده 6 اخیستی ده، او دلته زما 6 الیمنټس چې هر الیمنټ یې د کاما په ذریعه یو بل څخه جلا ده. د هر الیمنټ یعنې ای دلته ستاسو لیدلی شئ چې ډبل کوټیشن کې بند ده، دا ځکه چې د سټرینګ ډیټا ټایپ چې ده هغه موږ همیشه په سنګل یا ډبل کوټیشن کې چې ده بندوو. دوستانو، دلته چې ای چې ده لومړی الیمنټ ده یا آیټم ده، خو انډکس یې 0 ده. اف چې ده دوهم الیمنټ یا آیټم ده خو انډکس یې 1 ده. همداسې جی چې ده دریم ده الیمنټ ده او یا آیټم ده خو انډکس یې 2 ده. د ایچ څوم آیټم ده؟ څلورم آیټم ده، انډکس یې 3 ده. ای چې ده پنځم آیټم ده، انډکس یې 4 ده. ان چې ده شپږم آیټم ده، انډکس یې 5 ده. دوستانو، دا خو د ایرې چې ستاسو باید په دې په اړه ستاسو مشکلات باید ونه لرئ، ځکه د دې باندې ما جدا لیکچر جوړ کړی ده. که تاسو نه وي زه هغه یو ځل بیا په تکراري ډول وګورئ او ایرې باندې صحیح ځان پوهیږئ. دوستانو، هغې څخه وروسته راځو فور لوپ. د سنټکس مطابق لومړی مونږ فور کی ورډ لیکو. هغې څخه وروسته مونږ لومړی برخه انیشیلایزیشن برخه چې کوم ده هغه لیکو. دلته زما یو ویریبل اخیستی ده چې آی په نوم ده، او دا ما انیشیلایز کړی ده د اساینمنټ اپریټر په مرسته. د دې ویلیو چې ده 0 ده، یعنې لومړی ځل چې د آی ویلیو چې ده هغه 0 ده. هغې څخه وروسته زه کنډیشن په برخه کې ورته وایم چې تر څو پورې دغه آی چې ده چې کوم ویلیو دلته ما 0 کې ښودلی وه دا کوچنی وي د ایرې له سایز څخه یا لینت څخه، چې د ایرې سایز څومره ده 6 ده. یعنې د لینت کې چې کوم ویلیو پرته ده یا د لینت چې کوم دلته چې کوم قیمت پروت هغه 6 ده. هغې څخه وروسته زه لوپ ته وایم چې ته انکریمنټ کېږه، یعنې هر ځل چې دغه لوپ باډي اکزیکیوټ کېږي هغې څخه وروسته
باید ته یو عدد د آی سره جمع کړي. دوستانو هغې څخه وروسته زه د لوپ په باډي کې کنسول ډاټ رایټ لاین ته وایم چې زما ته ډسپلی که څه شی د ایرې کې چې کوم آی انډکس کې چې کومه آیټم ده ویلیو ده یا الیمنټ ده هغه ماته څه شی که ډسپلی کوه چې لومړی د آی قیمت څه شی د صفر ده نو دلته به د آی څه شی صفر وي یعنې د ایرې په صفر انډکس کې ای پروته هغه به ماته ډسپلی کی. هغې څخه وروسته به دلته کنټرول راشي د آی سره به 1 جمع کی. 1 دلته د کنډیشن وګوري چې آیا 1 کوچنی ده هو کوچنی ده له د سټرینګ سایز څخه چې کوم شپږ د شپږو څخه کوچنی ده نو بیرته به کنټرول دلته راشي دا به ډسپلی کړي. دلته به آی په ځای دلته اوس څه شی ده 1 ده 1 کې څه شی پروته اف ده. کله چې دا ډسپلی که یا پرنټ که هغې څخه وروسته به آی څه شي 1 بیا انکریمنټ شي. تیر ځل د آی قیمت یو دا ځل به یو چې بیا ورسره جمع شي 2 شي. 2 به وګوري چې آیا د ایرې له سایز یا لینث څخه کوچنی ده هو کوچنی ده کنټرول بیرته دلته راشي د ایرې آی انډکس چې دا ځل 2 ده یعنی آی قیمت چې د 2 ده هغه به څه شي وګوري هو چې 2 کې کوم ویلیو پرته ده یا آیټم پروته هغه به موږ ته پرنټ کړي یا ډسپلی کړي. هغې همدغه به تکراریږي آی به د آی قیمت به اضافه کیږي او دلته به کنډیشن چې کیږي کله چې کنډیشن ټرو وي هغې څخه وروسته به دغه کوډ ایگزیکیوټ کیږي او موږ ته به ډسپلی کیږي. دا به تکراري تر څو پورې چې د آی قیمت شپږ شي. شپږ کوچنی ده له شپږو څخه د ایرې سایز هم شپږ ده نه نو کنټرول به څه شي د کنټرول چې د لوپ څخه باندې راوځي او دغه کوډ به ایگزیکیوټ شي. کله چې دغه کوډ ایگزیکیوټ شي نو سکرین به زموږ ته تر هغې پورې پاتې تر څو پورې چې موږ انټر نه وي پریس کړی نو د هغې ډیمو ایگزیکیوټ کېدو یا رن کېدو دپاره موږ سټارټ بټن باندې کلیک کوو تر څو تاسو عملاً وګورئ. دوستانو تاسو به وګورئ چې زما ته په ایرې کې چې څومره الیمنټس دي هغه ټول ډسپلی کړل خو په لاین هر یو جدا جدا لاین کې تاسو ګورئ چې ای جدا کې ده لاین کې ده اف جدا لاین کې تاسو کولی شئ چې ټول په یو لاین کې هم ډسپلی کوئ. د رایټ لاین په ځای تاسو دلته ولیکئ چې رایټ او تاسو دلته کولی شئ د ایرې یا چې دا تر ټولو صحیح لاره ده د لیکلو. دلته تاسو شپږ هم ورته ټاکلی شئ. دوستانو دواړه یو شانتې کار کوي انشاءالله هیڅ کومه ستونزه به ونه لري. بیا هم موږ د کوډ ایگزیکیوټ کېدو دپاره ځو. ستاسو ولیدل چې دا ځلې ټول الیمنټس چې کوم دي هغه په سنګل لاین کې ډسپلی کړل یا یې پرنټ کړل. دا ځکه چې موږ ورته ویلو چې رایټ یې که داسې مو نه ویل چې جدا جدا لاین کې رایټ لاین فنکشن چې کوم ده هغه جدا جدا لاین کې د ایرې الیمنټس کولی شي چې پرنټ کړي او رایټ چې ده هغه ټول په یو لاین کې کولی شي پرنټ کړي. دوستانو ستاسو کولی شئ چې دغه کوډ ایگزیکیوټ کېدو دپاره تاسو د کوډ چې ده ډیبګ کوئ یعنې هغه ډیبګر هم ورته کېښودلی شئ. انشاءالله چې په راتلونکي لیکچرونو کې موږ ډیبګر په هکله هم زده کړه وکړو یعنې دغه چې ده سټپ بای سټپ ډیبګر تاسو سره مرسته کوي چې هغه کوډ ایگزیکیوټ شي یا رن شي او ستاسو یې عملاً وګورئ چې کنټرول څنګه له یو لاین څخه بل لاین ته ځي او څه ډول بیا د لوپ له باډي څخه راوځي تر څو په پای کې کوډ ایگزیکیوټ یا رن کړي. دوستانو دغه زموږ د نن ورځې لیکچر موضوع تر بل لیکچر پورې په لو چښتن سپارم. الله مو مل شه.